بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 6 جنرال ساينس اولنی چپټر چې کوم دی نو هغه مونږ اکسرسایز ته رسولی وو. شارټ کوېسچنز پکې ما کړي وو، لیکلي مې وو، ستاسو سره مې ویډیو شیر کړله. اوس په دې نه بعد چې دی نو لانګ کوېسچنز دوی ورکړي دي، خو په شپږم کلاس کې د لانګ کوېسچنز لیکلو ضرورت ډېر ځکه نشته چې سټوډنټس چې کوم دی طالب علمان هغه دومره د دې خبرې جوګه نه وي چې لانګ کوېسچنز زده کړي. نو ستاسو لپاره شارټ کوېسچن ډېر زیات ضروري دي. نو تاسو به هغه ویډیو وګورئ، او که تاسو زما په دې چینل کې نوي یا زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو زما چینل سبسکرایب کړئ. د هغه فایده به دا چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در رسي. اوس نننی چې کوم ټاپک دی په دغه یونټ کې اخیرني سر کې پاتې دی په پیج نمبر 12 باندې. دلته ورکړی ای نمبر سیکشن دی سټرکچر ریسپانس کوېسچنز. داسې سوالونه چې هغه کې سټرکچر ریسپانس کوېسچن څه ته وایي دا خبره تاسو اول وپېژنئ. داسې سوالونو ته سټرکچر ریسپانس کوېسچن ویلی شي چې کوم جوابونه ډېر زیات واضحه سټیپ بای سټیپ تاسو ورکوئ کله، او داسې بروکن ډاون لکه تاسو داسې حصې ته جوړې کړي، ټوکړې ته جوړې کړي، یو کم جوابونه ورکوئ سوال ته، دغه ته چې دی نو سټرکچر ریسپانس کوېسچن وایي چې سټیپ بای سټیپ جواب ورکوئ او په وړو وړو حصو کې ورکوئ جوابونه، نو دغه ته سټرکچر ریسپانس کوېسچنز وایي. نو تاسو له دلته درکړی دی ان د وین ډایګرام بیلو کمپیر پلانټ ان انیمل سیل. په دې وین ډایګرام کې لاندې تاسو د بوټي او د ځناور په خلیه کې موازنه وکړئ. نو دا خو موږ په تیرو لیکچرو کې ویلو هم ده، په دې باندې جدا ویډیو شته د پلانټ او د انیمل سیل په کمپیریزن باندې، خو دلته بیا راغیستی نو بیا به هم کوو. وین ډایګرام چې دی نو دا داسې ډایګرام چې دا په سرکل شکل کې د دایرو په شکل کې، او د دې په ذریعه باندې موږ داسې ریپرزنټیشن کوو چې یا د دوو څیزونو تعلق ښایو یا پکې دوه څیزونه د یو بل سره کمپیر کوو، مقابلې کوو، موازنې کوو، یا پکې څه تعلق ښیو د دوو څیزونو. نو په دې ځای کې چې موږ د څه کمپیریزن او موازنه کوو نو هغه د پلانټ او د انیمل سیل دی. نو وین ډایګرام وایي دغه ته چې یاره دا به سرکل په شکل کې سرکلز وایي، دایرې به یو په دې کې به موږ د دوو څیزونو په منځ کې څه تعلق ښایو یا به پکې څه کمپیریزن او څه ریلیشنشپ چې دی نو دا به پرې ظاهروو. نو دلته چې کوم دی نو کمپیریزن د ځناور او د بوټي د خلیې دوه سرکلز ورکړل دي. دا منځ والا چې کومه حصه ده په دې کې ما سیمیلیریټیز لیکل دي، داسې صفا صفا، خو پکې دا لیکل راتللم نه، خو ما کوشش کړی دی. یو طرف ته پلانټ سیل دی، بل طرف ته انیمل سیل دی. په دې دواړو کې چې کوم یو شانتي خبرې نو کمپیریزن کې به موږ دا ګورو، دا موږ هلته ویل دي چې په کمپیریزن کې به موږ سیمیلیریټیز یو شانتي ګورو په دې دواړو کې د ځناور او د بوټي په خلیه کې، ورسره به چې کوم ډیفرنسز دي فرقونه هغه به پکې ګورو. نو دا سیمیلیریټیز چې کوم دي نو دا ما په دې منځ کې لیکل دي ځکه چې دا یو شانتي والي دي، دا د بوټي او د ځناور په خلیه کې دواړه یو شانتي دي، نو هغه په دې منځ کې ما لیکل دي. چې کوم پکې ډیفرنسز فرقونه دي نو هغه د غاړو ته ما لیکل دي. نو که تاسو نمبر 1 وګورئ پلانټ او انیمل سیل ته، نو په دې کې چې کوم سیمیلیریټیز یو شانتي والي پکې دي نو هغه باندې جدا ویډیو هم شته، تاسو دلته هم بیا په دویم ځل باندې به موږ ووایو، تاسو زده کولی شئ. لکه په دې کې چې کوم سیمیلیریټیز یو شانتي والي دي نو هغه سیل ممبرین دی، د سیل هغه کومه پرده چې وه که نه، او حفاظت کوي د سیلو، او د دې په ذریعه باندې د سیل ته دننه خوراک او اوبه راځي، او چې کوم د سیل کې پالتو مواد جوړېږي ویسټ میټیریل هغه پرې بهر وځي لکه کاربن ډای اکساید وغیره. دویم نمبر چې کومه سیمیلیریټي ده په پلانټ او په انیمل سیل کې هغه نیوکلیس مرکزه ده، نو هم په دواړو کې شته. سایټوپلازم دی 3 نمبر چې کوم سیمیلیریټیز ده په انیمل سیل او په پلانټ سیل دواړو کې شته. نو دا سیمیلیریټیز. اوس بل طرف ته که موږ وګورو دې فرقونه ما لیکل دي. پلانټ سیل هیو سیلوالو، د بوټي په خلیه کې به سیلوالي، او که موږ د انیمل سیل سره کمپیر کوو موازنې وکړو انیمل سیل هیو نو سیلوال، په هغه کې به سیلوال نه وي. دا فرقونه شو. فرقونو کې بل دا چې کلوروپلاست از پرزنټ ان پلانټ سیل، د بوټي په خلیه کې به بله یو حصه یو ارګانیل موجود هغه ته کلوروپلاست وایي چې شین رنګ پکې کلوروفیل خوراک تیاروي. دغه په ځناورو کې نه وي. نو کلوروپلاست ان انیمل سیل، د ځناور په خلیه کې به کلوروپلاست نه وي، نو په دې وجه خپل خوراک هم نشي تیارولی. 3 نمبر چې کوم فرق دی په انیمل او پلانټ سیل کې هغه ویکیول دی. نو ویکیول خو په دواړو کې، خو پلانټ سیل کې چې کوم ویکیول دی هغه به ډېر غټ وي، لارج سنټرل ویکیول وایي، په دې منځ کې به خلیې موجود وي ډېر غټ وي په سایز کې. او په ځناور په خلیه کې به هم ویکیول ځي، خو هغه به ډېري په تعداد کې، او هغه په دې سایټوپلازم کې ګیر چاپېره ځای په ځای باندې خوارئ. نو دغه ځای پورې خو چې دی نو دا شو دا ای نمبر کې 1 نمبر حصه شوه. اوس دوی 2 نمبر هم ورکړې ده. نو 2 نمبر کې دوی داسې وایي په دې ای سیکشن کې چې ډیفرنٹ پارټس اف یور آرم ار شون ان د ډایګرام. تاسو له یو ډایګرام درکړی دی، وایي ستا د لاس د مټ مختلفې حصې پکې ښودلي دي د مټو. نو رایټ فنکشن اف ایچ، وایي د هر یو پکې هغه کار ولیکه. ستا مټ درکړی دی، انسان مټ دی، او ته د هر یوې حصې کار ولیکه چې څه کار دی.
دوی هغه ټیشوز هم درکړي چې دا مټ د کم ټیشوز نه جوړ دی، کم قسم سیلز را یوځای شوي دي، ګروپ اف سیل او ټیشو جوړوي تاسو ویل که نه. نو چې په دې مټ کې څه قسم ټیشوز دي د هغه کارونه ولیکئ، دوی تاسو له درکړي دي. دلته ایپیتیلیل ټیشو تا درکړی د دې فنکشن سره، نو ما ورته داسې لیکلي دي، دا په دې چپټر کې دی خوښته یم، په دې باندې هم جدا ټاپک باندې مونږ په دې ټاپک باندې مونږ ویډیو کړله، ټایپس اف ټیشوز باندې هلته تاسو کتلی شئ د هغه ویډیو نه. نو هغه کې ایپیتیلیل ټیشو دوی ورکړی دی، د مټ په مټ کې شته ده، د انسان په مټ کې د دې فنکشن څه دی، دوی خالي باکس پرېښودی و، کوډګیه کې ورته ما لیکلي دي چې کاور پروټیکټ اینډ سیکریټس. د ایپیتیلیل ټیشو کار دا دی چې دا د وجود حفاظت کوي، پټۍ کاورینګ کوي، پروټیکټ کوي، حفاظت یې کوي، سیکریټ او دا اخراج هم کوي. دا داسې ټیشوز دي که نه، تاسو ویلي ایپیتیلیل ټیشوز. بل دوی مسکولر ټیشوز ورکړي دي، نو دا هم په دې مټ کې شته. او مسکولر ټیشو مطلب دا دی هغه ټیشو چې هغه باب ته چې هغه پاټو سره تعلق ساتي، نو هغه څه کار دی، فنکشن یې څه دی، مو باډي پارټس دا د وجود حصو له حرکت ورکوي. نروس ټیشو هم شته په دې مټ کې، لکه کوم چې اعصابي باب تیري چې مونږ پې پېژندګلو کوو، پیغامونه وړي زمونږ دماغو او زمونږ سپاینل کارټ ته، نو هغه څه کار دی، فنکشن دی کیری میسیجز اراوند د باډي. د نروس ټیشو کار دا دی په دې مټ کې چې دا زمونږ په دې وجود کې پیغامات وړي، دماغو ته یې رسوي که نه. بل دوی ورکړی دی لاندې کنیکټیو ټیشو. کنیکټیو ټیشو کار څه دی، فنکشن یې دا دی چې ټرانسپورټ اینډ سپورټ، هغه ترسیل کوي او سپورټ مدد هم ورکوي زموږ وجود له، کنیکټ کوي زموږ د وجود د نور څه سره کنیکټ کوي هم. نو دا مختلف قسم ټیشوز دوی ورکړي، لکه ایپیتیلیل ټیشو کې د زموږ سره سکین دی، په مسل ټیشو کې زموږ سره دوی مسل ورکړی دی، په نروس ټیشو کې دوی نیورانز ورکړي، ناروز دي. بیا که تاسو کنیکټیو ټیشو کې وګورئ نو هغه دا دي لاندې ورکړي، پیټس دي، چربي ده، بونز هډوکي دي، نو کنیکشن کوي. کارټیلیج دی، کرچې چې ورته وایي، نو هغه هم د هډوکو په منځ کې چې دی نو یو کنیکشن جوړ کړی. بلډ یې ورکړی، دا د کنیکټیو ټیشو مثال دی، د دې په ذریعه باندې چې دی نو ټرانسپورټ کېږي د خوراک او د اکسیجن ګیسو. نو دا هغه مختلف قسم ټیشوز دي، په دې باندې جدا ویډیو هم شته، که د دې ځګې نه تاسو صحیح نه یې پوه شوي، تاسو هغه په تفصیل باندې هم کتی شئ، خو دا دلته کې اصل کې د ریویژن دپاره په دویم ځل باندې راغوستی دی. که د دې ځای پورې څه غلطي شوي په دې ویډیو کې، نو هغه هم تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، یا تاسو نه یې پوه شوي په کوم ځای باندې، نو تاسو ماته ویلی شئ. جزاک الله خیر.